اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې روغ او جوړ بوئ موږ او تاسې په حساب کې تناسب ته رسیدلی یو. انشاءالله په نننۍ برنامه کې به د حساب لی تعریف او لی حواسو سره اشنا کیږو. تعریف ما مخکې نه درته لیکل د دقت وکئ د دو یا زیاتو نسبتونو مساواتو ته تناسب وایي، یعنی کله چې دوه یا له دوو څخه زیات نسبتونه مساوي اړیکه ولري تناسب بلل کیږي. لکه په دې ډول دقت کوئ که چیرې ولرو موږ او تاسې A پر B نسبت مساوي اړیکه ولري C پر D نسبت سره دې ته تناسب ویل کیږي. یا که چیرې همدغه مساوي وي ای پر ایب سره او یا داسې نور تکرار شوی وي دوه یا له دوو څخه زیات نسبتونه که مساوي اړیکې ولري دې ته ویل کیږي تناسب. په تناسب کې دقت کوئ د لومړی نسبت صورت د دویمي نسبت مخرج د تناسب طرفین بلل کیږي. په دې ډول دقت کوئ د لومړی تناسب د لومړی نسبت صورت د دویمي مخرج په دې ډول دې ته ویل کیږي د تناسب طرفین او د لومړی مخرج د دویمي صورت دې ته ویل کیږي د تناسب وسیطین. دې ته ویل کیږي د تناسب وسیطین. دا په دې بڼه هم لیکلی شو دقت وکئ که چیرې په دې بڼه یې ولیکو A پر B که مساوي شي د C پر D سره دې ته هم تناسب ویل کیږي. په دې کې A او D ته د تناسب طرفین ویل کیږي. B او C ته د تناسب وسیطین ویل کیږي. د تناسب وسیطین بلل کیږي. دقت کوئ په تعریف کې ویل چې دوه یا له دوو څخه زیات نسبتونه که مساوي اړیکه ولري دې ته تناسب ویل کیږي. یعنی لومړی نسبت دویمي نسبت که دوی ترمنځ اړیکه په دې ډول مساوي دې ته تناسب وایي. یا شاید له دوو څخه نسبتونه زیات وي لکه په دې ډول چې موږ لیکل ده یا نور هم تکرار شوي دې ته بیا هم تناسب ویلی شو. په تناسب کې د لومړی نسبت صورت د دویمي مخرج د طرفین په نامه یادیږي او د لومړی مخرج د دویمي صورت د وسیطین په نامه یادیږي. تناسب په دې بڼه هم لیکلی شو. دا هم در سره په یاد ولرئ چې AD طرفین او BC د تناسب وسیطین بلل کیږي. په تناسب کې حواسو ته راځو. دقت کوئ په ترتیب سره حواس پیژندو. لومړی خاصیت په دې ډول ده چې د طرفینو حاصل ضرب مساوي کیږي د وسیطین حاصل ضرب سره. دقت کوئ A پر B نسبت که مساوي اړیکه ولري د C پر D نسبت سره په دې کې د طرفینو حاصل ضرب مساوي کیږي د وسیطین حاصل ضرب سره. په دې ډول دقت کوئ A ضرب D مساوي کیږي B ضرب C سره. مثال ته دقت کوئ که چیرې 2 پر 3 نسبت مساوي وي د 4 پر 6 سره په دې ډول ساده کولی شو. 2 ضرب 6 له 12 سره مساوي کیږي. 3 ضرب 4 هم له 12 سره مساوي کیږي. یعنی طرفین حاصل ضرب مساوي کیږي د وسیطینو حاصل ضرب سره.
یو بل حواس ته دقت وکړئ دویمي حواس ته. په دویمي حواس کې داسې ویل شوي دي که چیرې د طرفینو ځایونه سره بدل کو په تناسب کې تغییر نه راځي یا که چیرې د وسطینو ځایونه سره بدل کو هم په تناسب کې تغییر نه راځي. دا په دې ډول دقت کوئ که چیرې A پر B نسبت مساوي وي د C پر D نسبت سره که د طرفینو ځایونه سره تبدیل کو یعنی A د D او D د A ځای ته راوړو په تناسب کې تغییر نه راځي. په دې ډول دقت کوئ. D د A ځای ته راوړو او په وسطینو باندې کار نه لرو A د D ځای ته راوړو. یا په دې ډول که چیرې د وسطینو ځایونه سره تبدیل کو هم تغییر نه راځي چې په دریم حواس کې ذکر کوو. دقت کوئ که چیرې یو تناسب ولرو په دې ډول 1:2 پر 4 نسبتونو تناسب ولرو که چیرې موږ او تاسې ځایونه سره تبدیل کو د دغې نسبت تناسب د طرفینو ځایونه په تناسب کې تغییر نه راځي. دا په دې ډول دقت کوئ. 1 د 4 4 د 1 ځای ته راوړو. یو د 4 4 یو د 4 ځای ته راوړو. په دې ډول 1 ضرب 4 هم 4 کېږي 2 ضرب 4 هم له 4 سره مساوي کېږي. دلته دقت کوئ 1 ضرب 4 4 کېږي 2 ضرب 4 بیا هم 4 کېږي یعنی هیڅ تغییر په تناسب کې نه راځي. دریم حواس ته دقت کوئ. دریم حواس په دې ډول ده یا دریم حسیاتو که چیرې د وسطینو ځایونه سره تغییر کو بیا هم په تناسب کې تغییر نه راځي. A پر B نسبت که چیرې مساوي وي د C پر D نسبت سره د وسطینو ځایونه که تغییر کو په تناسب کې تغییر نه راځي. دا په دې ډول دقت کوئ. A په خپل حال لیکو د B پر ځای C لیکو مساوي ده د C پر ځای B لیکو D په خپل حال. مثال ته دقت وکړئ په مفهوم په مثال کې ښه پوهیږئ. 3 پر 4 مساوي د 6 پر 8 سره. دقت وکړئ که چیرې موږ تاسې په دې کې تغییر راولو په دې ډول د وسطینو ځایونه سره تبدیل کو 3 پر 6 مساوي کېږي 3 پر 6 مساوي کېږي 4 پر 8 سره. هیڅ تغییر په تناسب کې نه راځي ځکه دقت وکړئ 3 ضرب 8 مساوي کېږي له 24 سره 4 ضرب 6 هم له 24 سره مساوي کېږي بیا هم 3 ضرب 4 24 6 ضرب 4 بیا هم له 24 سره مساوي کېږي یعنی دلته هم 24 او دلته هم 24. آیا دوی مساوي اړیکه نه لري؟ همدغه که موږ او تاسې دلته وکړو ترسره کو یعنی 6 ضرب 4 هم 24 کېږي 3 ضرب 8 هم له 24 سره مساوي کېږي یعنی عملیه مو ترسره کړله بیا هم نتیجه په هماغه ډول ده. څلورم حواس ته دقت وکړئ د تناسب یا څلورم حسیات ته. که چیرې حلاب د 3 پر عدد هم د تناسب صورت او هم مخرج ته ضرب شي یو نوی تناسب لاسته راځي. دقت وکړئ که چیرې A پر B نسبت مساوي وي د C پر D سره یو عدد چې حلاب د 3 پر وي یعنی ضرب مکولو اینو حلاب د 3 پر په یو نوی تناسب لاسته راځي. په دې ډول دقت کوئ.
A ضرب این B ضرب این مساوي کیږي C ضرب این D ضرب این. مثال ته دقت وکړئ که چیرې یو تناسب ولرو په دې ډول 2 5 مساوي وي نسبت مساوي وي له 4 پر لسو سره که چیرې موږ تاسې 2 عدد هم صورت او هم مخرج ته ضرب کو یو نوی تناسب به لاسته راشي په دې ډول دقت کوئ 2 ضرب 2 4 کیږي 2 ضرب 5 له لاسو سره مساوي کیږي 4 ضرب 2 8 کیږي لس ضرب 2 له شلو سره مساوي کیږي یو نوی تناسب لاسته راغلو یعنی که یو خلاف د صفر عدد صورت او مخرج ته ضرب شي په یو نوی تناسب لاسته راشي په پنځم خواص په دې ډول ده چې که چیرې صورت مخرج خلاف د صفر عدد باندې تقسیم کو بیا هم یو نوی تناسب لاسته راځي دقت کوئ که چیرې صورت مخرج خلاف د صفر عدد باندې تقسیم کو یو نوی تناسب لاسته راځي په این یعنی خلاف د صفر باندې تقسیم کو دقت وکړئ دا په دې معنا A تقسیم این B تقسیم این باندې C تقسیم این D تقسیم این باندې D تقسیم این باندې مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو په دې ډول 4 پر 2 8 پر 4 تناسب ولرو موږ او تاسې همدا تناسب په 2 باندې وشو 2 داسې عدد ده چې خلاف د صفر ده یو نوی تناسب لاسته راشي 4 تقسیم 2 له 2 سره مساوي کیږي 2 تقسیم 2 له 1 سره مساوي کیږي 8 تقسیم 2 له 4 سره مساوي کیږي 4 تقسیم 2 له 2 سره مساوي کیږي موږ او تاسې د تناسب هم صورت او هم مخرج خلاف د صفر عدد باندې وشلو بیا هم یو نوی تناسب لاسته راغلو شپږم حواسې یا شپږم خاصیت په دې ډول ده که چیرې په یو تناسب کې مخرجونه له صورتونو سره جمع کو یو نوی تناسب لاسته راځي دقت کوئ که چیرې په دې ډول تناسب ولرو صورتونه مخرجونه له صورتو سره جمع کو یعنی په دې ډول A مثبت B C مثبت D یو نوی تناسب لاسته راځي مثال ته دقت وکړئ که چیرې په دې ډول مثال پکې حل کو په اسانه ډول یو پر 2 تناسب نسبت که مساوي یو پر 4 سره یو تناسب بلل کیږي موږ او تاسې که چیرې هم د مخرجونو له صورتونو سره جمع کو یو نوی تناسب لاسته راشي په دې ډول یو مثبت 2 3 کیږي 2 یې په خپل حال 2 مثبت 4 شپږو سره مساوي 4 یې په خپل حال یو نوی تناسب لاسته راغلو نسبت د تناسب ته کله چې موږ مخرجونه له صورتونو سره
جمع کړل. اووم خواص په دې ډول ده که چیرې صورتونه له مخرجونو سره جمع کو هم یو نوی تناسب لاسته راځي. دقت کوئ که چیرې صورتونه له مخرجونو سره جمع کو هم یو نوی تناسب لاسته راځي. دا په دې معنا دقت کوئ که چیرې په دې ډول وي جمع کو یعنی b مثبت a مساوي ده c مثبت d یو نوی تناسب لاسته راځي. مثال ته دقت وکړئ که چیرې ولرو 4/2 8/4 4 2 4 شپږ 8 مثبت 4 مساوي کېږي له 12 سره. یعنی کله چې موږ صورتونه له مخرجونو سره جمع کړل بیا هم یو نوی تناسب لاسته راغلو. همدغه خواص او یا خاصیتونه ډیر اړین او ډیر مهم دي ځکه موږ او تاسو ته په چرجوابک یعنی په کنکور کې اچولی وي موږ ته دغه خواص رو کړی وي ویلی وي چې نظر همدغې رابطې ته لاندې اړیکه په نښه کوي. یا شاید دا درته اچولی یعنی مخرجونه جمع کړی وي یا شاید صورتونه جمع کړي په دې ډول دای درته اچولی نورې غلط وي یا شاید په دې کې صورتونه مخرجونه تقسیم کړي وي یا شاید صورتو او مخرجو ته عین عدد ضرب کړي. کله چې تاسو همدغه خواص په یاد وي هیڅ کله سوال په تناسب کې له تاسو څخه غلطي دلای نشي. یعنی باید همدغه خواص ته تاسو ارزښت ورکړئ او په دقیق ډول یاد کړئ. اتم خواص په دې ډول ده که چیرې تناسبونه د نسبتونه په صورتونو کې سره جمع کو په مخرجونو کې تفریق کو یو نوی تناسب لاسته راځي. په دې ډول دقت کوئ که چیرې په صورتونو کې سره جمع کو a پر b c پر d یعنی په دې ډول a مثبت b a منفي b c مثبت d c منفي d بیا هم یو نوی تناسب لاسته راځي. همدغه مثال ته دقت وکړئ. همدا مثال درته کې حل کما 4/2 8/4 صورتو کې سره جمع کو په دې ډول دقت کوئ 4 2 شپږ کېږي 4 منفي 2 له 2 سره مساوي کېږي 4 8 12 8 منفي 4 له 4 سره مساوي کېږي. یعنی صورتو کې که جمع شي او صورت له تفریق څخه په مخرج کې تفریق شي یو نوی تناسب لاسته راځي. نهم خاصیت په دې ډول ده دقت کوئ د تناسب هر خاصیت ډیر اړین ده باید یو خاصیت هم تاسې پرېږ نه دوئ تر څو مو چې یاد کړی نه وي. هر خاصیت جلا جلا ارزښت لري. په تناسب کې لاندې اړیکه شتون لري. دقت کوئ که چیرې موږ او تاسې په دې ډول تناسب ولرو A پر B C پر D E پر F مساوي وي لیکا سره نو موږ او تاسې لیکلی شو. دقت کوئ A مثبت B مثبت E
بی مثبت دی مثبت اف مساوي ده ل کسره. یعنی صورتونه مو جمع کول په صورت کې مو ولیکل، مخرجونه مو جمع کړل په مخرج کې مو ولیکل، بیا هم له همدغې کا په اندازه عدد سره مساوي ده. دا په دې معنا دقت کوئ کولرو شپږ پر درې 12 پر شپږ او 24 پر 12 مساوي دي ل 2 سره. یعنی شپږ که پر 3 شو 2 کېږي، 12 که پر 2 شو هم 2 کېږي، 24 که پر 12 شو هم 2 کېږي. که چیرې دوی صورت کې سره جمع کو، کچری دوی په صورت کې سره جمع کو، یعنی شپږ مثبت 12 مثبت 12 مثبت 24 مخرجونه هم جمع کو، 3 مثبت 6 مثبت 12 بیا به هم مساوي وي ل 2 سره. ځکه که صورت جمع کو 42 کېږي، که مخرج جمع کو 21 کېږي. یعنی که صورت جمع کو 42 که مخرج جمع کو 21 کېږي. د دوی نسبت هم بیا مساوي ده ل 2 سره. دا حواس هم په یاد در سره ولرئ. لسم خاصیت په دې ډول د دقت کوئ که چیرې د ام په اندازه عدد لومړی نسبت صورت مخرج ته، د ان په اندازه عدد دویمي نسبت په تناسب کې ضرب شي او صورتونه هم جمع شي مخرجونه هم جمع شي، د دوی همدا حالت د هر نسبت د تناسب جلا جلا مساوي ده. یعنی په دې ډول دقت وکړئ که چیرې ولرو ای بی سی ډي تناسب ای بی او سی ډي تناسب ولرو، لومړی نسبت ته ام ضرب شي، یعنی A ضرب M B ضرب M، دویمی نسبت په تناسب کې N ضرب شي، یعنی C ضرب N C ضرب D ضرب N. همدغه د دوی د جمع حالت یعنی مساوي نه د جمع حالت، د دوی د جمع حالت جلا جلا لنسبت سره مساوي ده. یو مثال کې روښانه کوو دقت وکړئ. یو پر 2 پر 4 تناسب کولرو، یو عدد ضربو یعنی 2 ضربو، صحیح ده. هم لومړی نسبت ته دقت وکړئ، یو ضرب 2 یو ضرب 2 2 ضرب 2 دا په دې معنا چې موږ ام له 2 سره مساوي کو، ان که چیرې مساوي کو له 3 سره، ان مساوي کو له 3 سره. په دې ډول مثبت 2 ضرب 3 مثبت 4 ضرب 3. دقت کوئ یو ضرب 2 2 کېږي، 2 ضرب 2 4 کېږي، مثبت 2 ضرب 3 6 مثبت 4 ضرب 3 مساوي کېږي له 12 سره، 2 ضرب 6 مساوي کېږي له 8 سره، 4 ضرب 12 مساوي کېږي له 14 سره. دقت کوئ که چیرې اختصار تر سره کو آیا یو پر 2 نه کېږي نو یو پر 2 مساوي کېږي له 1 پر 4 سره، یو پر 2 مساوي کېږي له 2 پر 4 سره، یا داسې ویلی شو چې یو پر 14 مساوي د 1 پر 2 سره مساوي کېږي د 2 پر 4 سره. انشاءالله چې په مفهوم باندې وي پوه شوي وئ. اسانه ده. او یو لسم 12 تناسب په دې ډول ده، خاصیت د تناسب په دې ډول ده. دقت کوئ
حیثیت د تناسب په دې ډول ده که چیرې A پر B A پر B مساوي د C پر D تناسب مساوي لیو ثابت سره وي مساوي د یو ثابت سره وي یعنی که لومړی نسبت هم دویمې نسبت مربع کو لیکه مربع سره مساوي کیږي دا په دې معنا دقت کوئ A مربع مثبت B مربع C مربع مثبت D مربع مساوي کیږي لیکه مربع سره یا په دې ډول لیکا شو A مربع مثبت C مربع B مربع مثبت D مربع مساوي کیږي لیکه مربع سره چې دا 12 حیثیت بلل کیږي یا 12 خواص بلل کیږي په دې کې یو مثال ته دقت وکړئ 4 پر 2 مساوي 8 پر 4 سره یعنی ساوي کیږي له 2 سره حاصل مساوي کیږي له 2 سره دقت وکړئ که چیرې 4 مربع کو 2 مربع کو مساوي 8 مربع کو 4 مربع کو بیا هم له 2 مربع سره مساوي کیږي 4 کا مربع کو له 14 سره مساوي کیږي 2 کا مربع کو له 4 سره مساوي کیږي که نسبت لا سره راوړو 4 کیږي د دې حاصل هم له 4 سره مساوي ده په همدې ترتیب کا 8 مربع کو 4 مربع کو د دې نسبت هم له 4 سره مساوي کیږي که چیرې صورتو کې جمع کو هم مخرجونه جمع کو بیا هم د دوی نسبت لثابت عدد حاصل مربع سره مساوي ده دا و د تناسب حواسو هر یو حواس بنهایت اړین او مهم ده د کانکور د لپاره د تناسب حیثیتونه بنهایت ضروری دي چې باید تاسو په یاد وي ما لکه څه ډول چې تیر مخکې درته یادونه وکړه په هماغه ډول هم سوال راتلی شي او په دې کې یعنی هم په شکلي ډول راتلی شي هم په مسایلو کې سوال شاید درته اچولی وي کله چې تاسو همدغه برنامه دقیق زده کړله یاد مو کړه انشاءالله چې تناسب په حواسو کې به تاسو کوم سوال پاتې نشي راتلونکي برنامه کې انشاءالله د تناسب نامعلومه برخې پیدا کولو سره آشنا کیږو تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ